تخیل په خیال کې دی او تصور کې دی خیالي دنیا کې نو اوسو په ګروپي زمانه دا چې هغه نه هغه وایي چې تخیل او تصور او خیال کې دی دا لاس راغله ونه دي ډیر غټ کار ځکه چې د دې مفهوم څخه کار وایي کنه خیال کې لړ شي تخیل دنیا ته لړ شي نو هغه بیا آیډیاز جنریټ کوي نیو آیډیاز جنریټ کوي نیو آیډیاز جنریټ کول وړه خبره ده کړو یا دا ماته وایي ګورئ تاسو ودا یو خبره اوریدلی خلک وایي کنه اسرائیل وایي دا د سیزونه جوړ کړل امریکای او برتانیې دا جوړ کړل پاکستان یې جوړ کړل پاکستان ولې سنشي جوړولې پاکستان ځکه سنشي جوړولې چې ایمیجینیشن دا هي چې کوم دې تخیل او بس مکه باندې ورته هیڅ څه جوړ تاسو اوریدلی دي خلک وایي په بزنس کې د پیسې نه زیات اهم وایي چې کومه آیډیا لکه اوس په خبر کې یو سړی وو په سپلای باندې سوشال لیکو بیا سوره سپلای خرڅ شوی دا د بزنس لپاره دا یو آیډیا وکړه دا چې کومه آیډیا نو د بزنس د دنیا لپاره څنګه آیډیا دا په هر یو کې لکه ګوري تاسو دا دین اندازو لګوي چې کله هندز فري چې کوم دی هندز فري چې لا نو ایجاد شوی کنه نو پته نشته وایي دینه دیش کاله کې سلويخ کاله مخکې د انګلیش یو فلم کې هندز فري هغه خولې و دا ټچ سکرین چې دی دی ولا ټچ سکرین دا چرته او دا غیر مخکې چې کوم دی نو هالیوډ موویز کې چې کوم دی نو خلکو را ټچ سکرین به خو د خلکو په داسې کوله وسیلونه وبره کړل نو څه طریقه خبره سم مطلب شو چې ډېر پیری ته وایي داسې چې کوم دی نو ډېر زیات سیزونه دي هنډرډز اف ثینګز چې هغه روس ایجاد شوي دي او د هغې آیډیا لټریچر والا سکرپټ رایټرز چې کوم دي فلم جوړولو والا هغه یې څومره مخکې په فلم کې ورکړې ده نو آیډیا لومبې جنریټ کېږي خو سیز بیا رسې جوړېږي بل دا انټرپرینرشپ چې کوم دی دا د ایکچوال کې بزنس دی خو دې کې او عام بزنس کې فرق شي هغې کې دا فرق چې انټرپرینرشپ کې چې کوم دی دې کې انوویشن دا انوویشن مطلب دا دی چې بزنس یو نوی آیډیا سره یو نوی خیال سره په یو نوی انداز په یو نوی طرز بیا موږ یې چلیږي او کنه چلیږي آیډیاز دومره زیات اهمیت لري د لټریچر په دنیا کې چې کوم دی آیډیا چې کوم یو شاعر د تخیل پرواز څومره اوچت د تخیل الوت څومره اوچت وي دومره د هغه په شاعرۍ کې ګهرۍ ډېره وي د شلمې صدای د پښتو شاعرۍ د ټولو نه غټ ګوندونه چې دي نه یو غني خان دی او بل حمزه بابا د دې دواړو کې اندر د تاسو یو نمونه پېښ کوم چې د دې د تخیل پرواز کم ځای نو څنګه یو شاعر واقعي کوئی څه د ګوندونه لري او په هوا کې محلونه دي غني خان بل ځای کې کوم نه پوښتنه شروع کړي شګونه محل جوړ کړي د خپل تخیل په دنیا کې چې وی چې د سیند سپین شګونه مې جوړ کړي په محل یې ټول خرګي جهان ورته حیران چکل د دې یو کړي د تاسو سوچ کوی چې د بابا نه تخیل لا الوقت کوم نه کم ځای تعلیم مې پکې فوق پر سو پانو د ګلا چې دیوالونه د سازونو د رباب بیا رنگ مې ولا ورکو د خوبونو د شباب هر ګل مې ولا راوستو مالیار مې قبول کړ سیند سپینو شګونه مې جوړ کړي یو خیری بد وای کنه وای یوازې د باچاو مبصر می تاج د غم په محل کې دنه یوازې د باچاو مبصر می تاج د غم خوا کې می دلبره مسکای سترګې پټنم او په غاړه امین خیسته د ساس کول شبنم نامې لوی تخیل لري غاړه یمیر خیسته د ساس کول شبنم معشوق نازنین فاقه کول سیند سپینو شګونه مې جوړ کړي دار بابا د تخیل الوت بل طرف ته حمزه بابا چې کوم دی هغه خپل یو مشهور غزل چې راځي یو مشهور جمله پسند دی دا یو بل سره صدا سوما چې دی هغه تاسو یې اندازو کړئ حمزه بابا وایي راځي یو مشهور جمله پسند دی بیا دوی بنت لپاره پیغلې پلوشي کې د نور راشي مطلب دا چې نور راځي او پلوشي پیغلې شي چې دا ګرم شي نو بنت لپاره پیغلې پلوشي کې د نور راشي چولای کا وړول راته ګل په بستر راشي هر څوک پریشانی په لاس نسیم د سحر راشي وي د هر څوک پریشانی کې کنه د سحر د اعمال راشي مستا سر دی زما سر ستا په سنگل وي راځه چې یو ټول را دیږي هغه کوم تخیل کې چې کنه کوم دنیا ځان نه پکړی دا او چې تل پوری پښتون د قبر اخیری خزم باندې کنه نو غني خان او حمزه بابا وجودي د دې په اړه خبره شته دا سکسس نه دی د تخیل نه پس دا کریټیویټي راځي نو تخیل به یو کریټیویټي وایي کنه ما تاسو ته وایي
خلک وایي اسرائیل دا جوړوي پاکستان جوړ نه کړل ځکه یې جوړ نه کړل چې دا ځای کار نه کوي د دې ځای نه کار اخلي نه دا یې هغه جیان لیکي دي پکې نه دی دا پته نشته چې هغه جیان دا کار کوي او دلته استعمالي دوی دا سره په دې باندې دوه کړي چې دلته کې حالې خلک دي نو جاري یهودیانو سازش دی د عیسایانو سازش او یهودیان عیسایانو پر کار نشي راځي چې سار پاسې صرف دوی په سازشونه کوي هیڅ ځان نه نشي کریټ کولای چې څوک نشي کریټ کولای بس عام خلک 99% تخلیق ولا خلک چې د دې هغه less than 1% دي تخلیق زور عمره د څنګه تسکین باندې والوي واده مې نه کړی لاړ وسم ځل کړی شعر اولاد لرم ځان له یاد لرم نو هغه شعر کې دومره طاقت شته چې تسکین یاد دی ولې شعر کې طاقت شته ځکه چې شعر د تسکین تخلیق دی نو چا د دنیا کې تخلیق ورکړی دی هغه ټول مریاد پاتې مارک زکربرګ منوړي ځکه چې فیسبوک یې جوړ کړی توماس ایډیسن منوړي ځکه چې بجلی را لګول کړی دی بجلی نه بغیر وسه ځوان څوک نه دی دا څوک اوس یو څنګه دی دا ما اوس تر دې کوم راوړل شي لاس ما ته څه په هیڅ تکلیف ته دا د روز څه کنټریبیوشن ورکړی څه هیڅ نه کیسه دې زموږ مسؤل څه کوي دا خلک چې دوی مړ شي نو څه غواړي نو څه غواړي چا تخلیق ورکړي هغه په مرګ باندې نه هغه په خپل فرق کوي ستاسو د بیا ته په خپل بیا سره دا کې کریټیویټي دا بل څه سکیل